د اړخ لخوا یا د بغل لخوا نه سکس کول اوس په نوې طریقه وکړئ او خوند دوه چنده میرمنې ته هم ورکړئ او په خپله یې هم واخلئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې د بغل لخوا نه سکس وکړئ او خوند دوه چنده میرمنې ته هم ورکړئ او په خپله یې هم واخلئ، کولی شئ دغه طریقه استعمال کړئ. هغه خلک چې په کوروالي کې ډېر زر انزال کېږي کولی شي له دغې طریقې نه زیات کار واخلي او استفاده ترېنه زیاته وکړي. د کومو میرمنو چې د انزال موده ډېره زیاته وي یعنې زر نه انزال کېږي، د دې لپاره تر ټولو بهترینه طریقه دا ده. د دې نه یو مخکې یو بله طریقه هم ما تاسو ته ښودلې وه چې هغه یې لومړی پړاو دی چې میرمنې چې کومې زر نه انزال کېږي په دغه طریقه د انزال کړي. که له هغې طریقې څخه تاسو ګټه نشئ اخیستی او تاسو پکې ناکام راځئ، کولی شئ دغه طریقه استعمال کړئ. د اړخ یا د بغل لخوا نه په دغه طریقه سکس وکړئ. د کومو میرمنو چې ماشوم په خېټه وي د هغو څخه د دغه طریقه باید ونه شي، ځکه کوم خلک چې د هغو میرمنو په خېټه باندې ماشوم وي هېڅکله دې دغسې سکس نه ورسره کوي، ځکه د دوی کیدی شي د دوی خپل ماشوم ته تاوان یا زیان ورسیږي. نو هغه میرمنې د دغه سکس یا دا کوروالی کوي چې یو خو باید د بدن له لحاظه وړې وي، یعنې وجود یې لږ وړوکی وي یعنې ډنګر وي. کومې میرمنې چې د بدن له لحاظه ډېرې غوښې ولري که د دغه طریقې څخه د هېڅ استفاده نه کوي، ځکه په دې طریقه باندې دوی زر نشي خلاصېدی او خاوند یې زر خلاصېږي. دا په دې معنا ده چې د خاوند کوتک یې تنګ تنګ لګېږي او زر خلاصېږي او میرمنې ته یې کومه ګټه نه رسېږي. یعنې دغه طریقه صرف د هغو خلکو لپاره ده کوم خلک چې د بدن له لحاظه ډېر وړې وي، یعنې میرمنې یې ډېرې وړې وي خو باید د دغه طریقې څخه باید دوی طریقه ګټه واخلي، نه هغه خلک چې میرمنې یې د وجود د لحاظه ډېرې غټې وي او بیا دوی کولی شي چې په څنګ ورسره کوروالی وکړي. د دغه طریقې څخه باید یوازې هغه خلک ګټه واخلي چې زه تاسو ته بار بار وایم چې د وجود غوښې یې ډېرې کمې وي. طریقه داسې ده چې لومړی به تاسو ورته په څنګ څملئ، له هغه وروسته به میرمن هم د هغې شا راواړوي، یوه پښه به یې په خپل ځان راواړوي او یوه پښه به یې د خپلو پښو لاندې کړئ. له دې وروسته به تاسو خپل کوتک واخلئ او د هغې مورچکې به یې کېږدئ. د دې نه وروسته تاسو کولی شئ د خپل وجود په خوځښت سره میرمنې ته خپل ځان نږدې کړئ او د میرمنې شرمګاه کې خپل کوتک ورننه باسئ. په دغه وخت کې تاسو کولی شئ د هغه سینې هم په لاس کې ونیسئ او خوله یې هم ځان ته راتاو کړئ. چې اکثره وخت میرمن د شا له خوا نه چې کله خاوند ورسره یوځای کېږي میرمن ډېر زیات خوند اخلي. دغه طریقه کولی شئ هر ټیم استعمال کړئ او میرمن ورسره زر انزال کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.